ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. دوی دا خوشوي چې توسې هم کافران شئ لکه څنګه چې دوی کافران شوي دي بیا به توسې ټول یو شان شئ نو توسې له دوی نه هېڅ دوستون مه نسئ تر هغه پورې چې دوی د الله تعالی په لار کې هجرت وکړي نو که دوی د الله تعالی د لارې نه وګرځېدل نو توسې دوی ونسئ او دوی ووژنئ کوم ځای چې توسې دوی پیدا کئ او توسې له دوی نه هیڅ دوست مه نسئ او نه مدد کوونکی إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. مه وژنئ هغه کسان چې د داسې قوم سره یو ځای شي چې د توسې په منځ کې او د هغې په منځ کې معاهده وي یا هغې توسې ته روشي چې سینې یې له توسې د جنګ کولې نه یا د خپل قوم سره د جنګ کولې نه تنګې وي او که الله تعالی غوښتلی نو دوی به یې خامخا په توسې باندې زورور کړي وای بیا به دوی د توسې سره خامخا جنګ کړی و پس که دوی د توسې نه ډډه وکړي نو د توسې سره جنګ ونه کړي او توسې ته د سولې درخواست وکړي بیا نو الله تعالی توسې د پوره په دوی باندې هیڅ لار نه دو ګرځولی د جنګ. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. زردا چې توسې به نور خلق پیدا کئ چې هغوی غواړي چې د توسې نه په امن شي او د خپل قوم نه هم په امن شي هر وخت چې فتنې کوپر او ورونې ته راوبلل شي نو په هغې کې نسکور څملي یعنې ذلیله شي نو که دوی د توسې نه په ډډه نه شول او توسې ته یې سوله پیش نه کړه او خپل لوسونه یې د جنګ نه بند نه کړل بیا نو توسې دوی نسئ او دوی وژنئ کوم ځای چې توسې دوی پیدا کئ او دغه خلق دی چې موږ توسې ته د دوی په خلاف د جنګ کول ښکاره دلیل ګرځولی دی.